बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। په خوب کې د مار لیدو تعبیرات نننی ویډیو کې زتا سوتا په خوب کې چې تاسو مار وای نه ظاهره خبره داغي صورتونه مختلف کې دي شي رنگ مختلف کې دي شي د صورتونو په حواله سره د رنگونو په حواله سره د هغه بیا مختلف تعبیرات جوړيږي نو د دې ټوټل 14 یعنی 14 تعبیرات جوړيږي او د دې به ان شاء الله تعالی تاسو ته مکمل جواب درکوم بیا تاسو اندازه لګول شي چې تاسو چې کوم خوب لیدل په کوم حالت کې لیدل په کوم صورت کې تاسو لیدل او د دې مار چې کوم کلر دی د دې کم کلر او سپین کلر او تور کلر سور کلر کم کلر دی نو په دغه حواله سره دغه تعبیر بیا تاسو معلومول شي رازو مطلقاً سم تاسو مطلقاً سم بولې یعنی دغه خالی تاسو بزین کې درجه چې ما زماری نه نو د دې د تعبیر چې تاسو سره یو کس چې کوم دی غ دښمنی کوي لګیا دي تاسو سره په دښمنی کې اړم دی اگر چې بظاهر تاسو پته نشي لیکن دا یو کس دی چې تاسو سره دښمنی کې هغه خپلم کې دي شي هغه د غیرم کې دي شي دویم تعبیر اوس مثال طور پر تاسو خوب ولید او دا خوب په خوب کې تاسو مار ولید پکور کې دن نه دا دې طرف ته اشاره کوي چې دا دشمن چې کوم دي د تاسو پکور کې دن نه دی یعنی په دغه حواله سره تاسو ته احتیاط پکار لري پکور کې دن نه تاسو له داسې کس چې تاسو سره بو ساتي حسد ساتي دشمنی ساتي نو کچره پکور کې تاسو مار ویني دغه علامت چې پکور کې دن نه تاسو دشمن دي اچھا خواب نمبر 3 د کور نه بهر یعنی تاسو خوب کې مار ویني لیکن د کور نه بهر پکور کې دن نه بهر نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې تاسو پکور کې نه بلکې د بهر یو کس تاسو چې هغه تاسو سره دشمنی کې تاسو ته نقصان در رسول شي دا د دې علامت ده نمبر 4 په خوب کې مار چې کوم دی تاسو وچی چی تاسو لا ټک در کی د دې څه علامت کیږي یعنی تاسو خوب کې وای نه چې یار مار دی هغه مار چې کوم دی تاسو وچی چلی نو د دې چې کوم تعبیر جوړیږي چې دشمن دا دشمن طرف ته اشاره کوي چې دشمن تاسو ته نقصان در رسول شي یا دا شان دي چې کوم تاسو سره حسد دشمنی کوي د تاسو ته نقصان در رسول شي د هغې نه علاوه د دې چې کوم علامت ته یا تعبیر دی هغه بیماری طرف ته اشاره کوي یا دا شانتي نوري پریشانی طرف ته اشاره کوي چې تاسو باندې بیماری راځي شي او دا غي نه علاوه تاسو ته چې کوم دی بیماری راځي شي او دا غي نه علاوه تاسو ته پریشانی راځي شي نو پکار دار چې داسې هم نه بعد تاسو صدقه او خیرات وکړي چې الله دې داسې بلاګانو نه حفاظت وکړي پنځم نمبر په خوب کې تاسو مارو وجنای تاسو خوب وینئ په خوب کې چې کوم دی تاسو مار وجنای نو دا د دې علامت دی چې تاسو چې کوم دشمن نه پاغي باندې غلبه حاصل کی تاسو چې کوم دشمن نه تاسو نقصان نشي در رسول د نقصان نه مخکې چې کوم دی تاسو وجنای ظاهر خبره دا د دې علامت دغه جوړیږي د دې چې کوم تعبیر دا جوړیږي چې تاسو په خوب کې مار وجنای نو د دې تعبیر دا دی چې دشمن چې کوم دی تاسو ته نقصان نشي در رسول بلکې تاسو په دشمن باندې سو کې غلبه حاصل کړئ شپږم نمبر په خوب کې مار چې کوم دی قابو کول تاسو خپل په قابو کې راوس نو دا د دې علامت ده چې تاسو چې کوم دشمن دی هغه تاسو زیر کوي یعنی تاسو چې کوم دشمن دی هغه ته تاسو ورګي شکس په ورګي شکس په تاسو ورګي او دا دشمن چې کوم دی تاسو ته نقصان نشي در رسوله ووم نمبر په خوب کې د مار سره چې کوم دی لبي کول دا هغه سره کېل کود کول لبي سره کول د دې څه تعبیر دی د دې تعبیر دا دی چې تاسو چې کوم دشمن دی هغه تاسو قابو کې راولې تاسو چې کوم دشمن دی هغه تاسو نه به قابو کې دي نشي بلکې د نقصان نه مخکې به تاسو قابو کې نو که چېرې تاسو په خوب کې مار ویني په دې حالت کې تاسو هغه مار سره لبي کوي نو دا د دې تعبیر دی چې تاسو چې کوم دشمن دی هغه په قابو کې کوي او په خوب کې تاسو مار ویني لیکن دا مار ډېر غټ دی نو د دې څه تعبیر دی ظاهر خبر دا یو لوکي ماری یا غټ ماری چې غټ مار تاسو په خوب کې ویني نو د دې تعبیر دا جوړیږي چې تاسو کوم دشمن دی هغه طاقتور دی او ډېر سخت دشمن دی طاقتور دشمن دی تاسو دا غي نه علاوه نخم نمبر چې تاسو په خوب کې مار ویني لیکن دا مار وړو کې دی نو د دې اشاره دغه طرف ته چې تاسو کوم دشمن دی دشمنی تاسو رکی لیکن کمزور دی په تاسو باندې وسط راځي نقصان کوشش هغه کوي لګیا لیکن چونکه کمزور دی په دغه وجه باندې نقصان نشي در رسوله دا کمزور دشمن طرف ته اشاره کوي دغه شانتي لسم نمبر خواب نمبر لسم چې تاسو په خوب کې مار وخورئ تاسو یو خورئ نو دا دغه طرف ته اشاره کوي چې تاسو دشمن چې مال له هغه بس تاسو بلاس درځي دشمن مال چې کوم دی مالی طور پر باز تاسو ته چې کوم دی دشمن نه فائدہ در رسی او دشمن چې کوم دی هغه با داغه نه چې کوم دی تاسو ته فائدہ رسی تاسو نقصان نشي در رسیدي کې چې تاسو په خوب کې مار خورئ د هغې نه علاوه یو لسم نمبر اوس راځو دا کلر طرف ته یو لسم نمبر کې چې تاسو مار ویني او دا مار چې کوم دی دا بالکل تور دی تور مار تاسو خوب کې وینئ نو تور مار چې کوم دی
دا سخت او طاقتور دشمن طرف ته اشاره کوي چې تور مار تاسو وینو دا د دینه دا معلومیږي چې دا تاسو کوم د دشمن نه دا ډیر سخت او طاقتور رئیس تاسو نه دشمن په دغه حواله سره بیا د احتیاط ضرورت ده. د هغې نه علاوه په خوب کې تاسو مار وینئ دا مار چې کوم دی کلر سپین دی سپین کلر والا تاسو مار وینئ په خوب کې نو د دې دا تعبیر جوړیږي چې تاسو چې کوم دشمن نه دشمن خوده لیکن کمزور دی تاسو د نقصان کوشش وکړئ لیکن په هغې حواله سره تاسو احتیاط کوئ لیکن تاسو ته غټ نقصان نشي درسولی د سپین مار لیدو دا تعبیر جوړیږي. او دغه شانتي 14 خواب نمبر 14 تاسو اوس په خوب کې مار وینئ د هغې رنګ چې کوم دی هغه شین کلر والا دی یعنی شین رنګ والا تاسو په خوب کې مار وینئ نو دا د دې چې کوم تعبیر دی دا جوړیږي چې یو داسې کس چې هغه په دینی حواله سره هغه تاسو سره دښمني کوي تاسو سره حسد کوي تاسو په دینداري په وجه باندې تاسو سره هغه حسد کوي او د دین په وجه باندې تاسو سره دښمني کوي حسد کوي نو که چېرې تاسو سبز یعنی شین کلر والا مار په خوب کې وینئ نو په دغه حواله سره تاسو احتیاط کوئ چې تاسو دیندار وي تاسو کور کې دینداری وي تاسو بچو کې په دغه حواله سره داسې یو کس کې دی چې تاسو سره په دغه حواله سره دښمنی ساتي دینی حواله سره دا په هغې صورت کې چې تاسو مار وینئ دغه کلر څنګه وي کلر یې شین وي او دغه شانتي زیړ کلر والا مار تاسو په خوب کې وینئ دا 14 نمبر دی دا دې طرف ته اشاره کوي چې بیماری طرف ته اشاره کوي دا غي نه علاوه کمزوري طرف ته اشاره کوي یعنی تاسو باندې بیماری راته شي تاسو په جسم کې تاسو باندې چې کمزوري راته شي نو کچري تاسو په خوب کې زیړ کلر والا مار وینو دا بیماری طرف ته اشاره کوي دا شانتي کمزوري طرف ته اشاره کوي په دې حواله سره پکار دارا چې په خوب کې تاسو سره مار وینئ نو دا اکثر چې کوم د دشمن طرف ته اشاره کوي دا بیا مختلف صورتونه دي هغه تاسو مخه تمام بیان کړو امید کوم چې د خوب کې د مار د دوی کوم تعبیرات دا 14 تعبیرات د اساس مخه بیان کړو امید کوم چې دا په سمجھ کې راغلي الله رب دعا ده چې الله رب هر قسم لا شریرانو د شر نه د حاسدانو د حسد د دشمنانو دشمنینا زمونږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي چاهي انسان زمونږ په دشمنی کې یا دغه شان دي جنات زمونږ په دشمنی کې کچري هغه تر نقصان رسیدي الله رب د هغه د شر او د فساد او د هغه د دشمنینا زمونږ د ټولو حفاظت وکړي اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.